اشرف غنی تیرو 5 کلونو کې څه وکړل. اشرف غنی دولت ساز کتابت ساز. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د حامد کرزي وروسته محمد اشرف غنی په داسې مهال واک ته ورسېد چې خزانه خالي وه او زمو ملي نه و او له ټاکنو وروسته عبدالله دوه پښې په یوه موزه کړې او نیم واک یې ترې واخیست او په حکومت کې په ناسور بدل او د غني خبره چیلکونه یې اچول. وضعیت خورا خراب و. ټولو 2014 کال د افغانستان د سقوط کال ګاڼه. نړۍ له افغانستانه په تېښته وه او داسې به ویل کېدل چې د غني حکومت به 6 میاشتې هم دوام ونه کړي. محمد اشرف غني چې کومې ژمنې کړې وې ځینې عملي او ځینې عملي نه شوې. خو دا چې په هېواد کې 16 لسیزې جګړه روانه ده، خزانه خالي و او هېواد د ګاونډیو تر انحصار لاندې و، د ولسمشرغني لاسته راوړنې ډېرې دي او باید قناعت پرې وشي. په هر حال د ولسمشر څو لاسته راوړنو ته اشاره کوو. لومړی اقتصادي برخې ته راځو، ځکه پیاوړي دولتونه باید پیاوړی اقتصاد ولري. له 40 کالو وروسته د افغانستان بودیجه 50% خپله شوه. د چین سره یې د ورېښمو لار پرانیستله چې دا د اوس 2 طرفه د ریل پټلۍ په وسیله تجارت پرې کیږي. د چابهار ستر بندر پرانیستل شو چې له لارې افغانستان د سمندر له لارې هند ته لاره پیدا کړه. افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شو. د حامد کرزي په وخت کې بچ یوه ورځ د تورخم دروازه بنده شوه. د اجناسو قیمتونه به 2 چنده شول. اما اوس په دغه لارې باندې اول دومره تکیه نشته او بل اوس پاکستان د خلاصولو زارۍ کوي او دا د اوس 24 ساعته خلاصه کړه. هوایي دهلیزونه رامنځته شول چې پخوا یې افغانان له نامه سره حتی نه وبلد او اوس له دې لارې د نړۍ ګڼو هېوادونو ته د افغانستان توکي صادر شول. دغه راز د لاجوردو تاریخي لار بیا پرانیستل شوه. د لوی پکتیا جلغوزیو ارزښت پیدا کړ. مخکې به پاکستان ته وړل کېدل او بیا به د هغه ځای د پاکستان په نوم صادرېدل، اما اوس د افغانستان په نوم صادرېږي. د هېواد زعفران په ټوله نړۍ وپېژندل. دغه راز قالین اوس د افغانستان په نوم صادرېږي. د اوبو انحصار ته راځو. د سلما بند یې بشپړ کړ. د کمال خان بند په جوړېدو سره ایران ته د مفت اوبو د تلو مخه ونیول شوه. د بیا جوړونې برخې ته راځو. د دارالمان تاریخي ودانۍ جوړه کړه. د عیدګاه او پلې خشتي تاریخي جوماتونه یې بیا ورغول. د امان الله خان مقبره یې جوړه کړه. خورا ګڼ نور تاریخي ځایونه یې بیا ورغول. د هېواد په ګڼو سیمو کې سړکونه پاخه شول. د اوسپنې ویلې کولو لوی فابریکې جوړې شوې. خصوصي سکتور خورا وده وکړه. د افغانستان ګڼو ولایتونو ته برېښنا ولېږدول شوه. په هر حال دا یو څو اقتصادي ټکي وو. د سولې او داخلي ثبات موضوع ته راځو. په تیرو 5 کالو کې چې څومره زورواکي وځپل شول، د کرزي له 14 کلنې دورې څو چنده دي. غصب شوي ځمکې تر ډېره بېرته راوګرځول شوې. د قوم او جهاد ټیکهداران یې سخت وځپل چې ښه مثال یې د کرزي د وخت امپراتور دی چې اوس سیاسي تحلیلونه کوي. جنرال دوستم چې ډېرو ته خورا زورور ښکارېده، له احمد دشتي سره له قضیې وروسته په یوه غونډه کې هم پرېنښود. د سولې په موضوع کې غني تر بل هر چا ډېر کوشش وکړ. له حکمتیار سره یې سوله وکړه. د طالبانو سره یې وربند وکړ او بغیر له کومه شرط یې طالبانو سره د سولې مذاکراتو وړاندیز وکړ. په هر حال د پوځ په برخه کې هم ګڼې لاسته راوړنې لرلې. اردو ملا تعصب او سیاسي اړخه ووته او تر ډېره ملي شوه. هوایي ځواک پیاوړی شو. کمانډو او ځانګړي ځواکونه مو 2 چنده شول. او که څوک وایي چې د غني په دوره کې مرګ ژوبله ډېره رامنځته شوه، نو دا جنګ خو څه نوی جنګ نه ده او نه د اشرف غني جنګ ده، بلکې د 40 کالو راهیسې روان ده. په هر حال د اشرف غني لاسته راوړنې ډېرې دي او په دې ویډیو کې نه ځایېږي. دا چې یو لاس یې تړلی و دومره خدمت یې کړی، نو راځئ بیا وخت ورکړئ مخکې له دې چې ناوخته شي د غني ملاتړ وکړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. په هر حال تاسو د ولسمشرغني د لاسته راوړنو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.